ونې کې هیله دوستانو امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. ستاسو په چوپړ کې د یو نوي ویډیو سره راغلم. زه غواړم چې نن ورځ تاسو ته دا وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د امریکا د لاټري ویزې یا د ګرین کارډ لاټري ویزې لپاره تاسو خپل عکسونه څنګه برابر کړئ، ځکه د هغې د عکسونو جوړولو لپاره هغه خپل ریکوایرمنټس چې هغه باید برابر کړئ تر څو تاسو هغه عکس ترتیب کړئ او هغه سیستم ته هغه اپلیکیشن ته اپلوډ کړئ. د امریکا د لاټري د ویزې لپاره د عکس کوم ریکوایرمنټ چې د هغه تاسو ته ښیم چې هغه عکس باید تاسو څنګه وي چې تاسو دې لپاره عکس برابر عکس مثال ډول ترې تاسو په عکس کې باید اخوالي مو نه وي په سر، باید چشمې مو نه وي په سترګو کړي، ویښتانو په سر مخ باندې نه وي راپراته، او دا ټول د ریکوایرمنټ دلته ټول ذکر کړي دي. دغه ټول ریکوایرمنټ دلته ګورئ لیکلي دي، ټول خلاصې دلته ده. ریکوایرمنټ څنګه دی؟ بیکګراوند باید برایټ وي، روښانه سپین وي، کې نه وي شوی، او سر سایز باید تقریبا 50% پورې باید د زنې نه پورته د ویښتانو پورې دا تاسو مخ ونیسي په عکس کې، او همدارنګه سر پوزیشن چې دا باید سیده مخامخ کیمرې ته وي، او همدارنګه باید سیوری ونه لري، شاته د عکس شاته باید سیوری نه وي، او همدارنګه فوټوشاپ د شعر باندې ایډیټینګ هم پکې نه وي کړی، او بل عکس هم همداسې باید مخ مو هم باید ایډیټ شوی نه وي. دې نه وروسته باید تاسو چشمې مو نه وي په سترګو کړي، او عکس سایز باید 51 په 51 ملي متره یا 2 انچه په 2 انچه کې، او ریزولوشن باید د عکس هغه مینیمم سایز 600x600 پکسل وي، او ماکسیمم سایز 1200x1200 پکسلز دی، او فایل سایز چې دغه باید 240 KB نه باید زیات نه وي، ماکسیمم باید همدومره وي. فارمیټ چې د جی پی جی اخلي، او عکس باید تاسو د 6 میاشتو نه پخوانی عکس نه وي، باید عکس تاسو د 6 میاشتې پورې مطلب وخت ولري، او د عکس چې دا باید تاسو 6 میاشتې پخوانی نه زیات وخت عکس نه وي، مطلب داسې عکس نه وي چې هغه 8 میاشتې په هغه باندې وتلی، یا تا خپل 8 میاشتې پخوانی عکس یو کلن عکس دا باید نه وي. نو دې لپاره لومړی زه چې د عکس جوړوم، باید لومړی د عکس جوړولو لپاره زه یو سافټویر له ځان سره ولرم چې هغه سافټویر زه په اسانۍ سره کولی شم چې دغه عکس جوړ کړم. نو دغه سافټویر زه لومړی د پلی سټور نه ډاونلوډوم، پلی سټور ته ځم، په پلی سټور کې دغه سافټویر د پاسپورټ فوټو ایډیټر په نوم باندې ده. زه پاسپورټ فوټو ایډیټر مې ووهل، اوس دا مې چې دلته ټایپ کړو، که تاسو وګورئ دغه 2 نمبر پاسپورټ چې ده، د 2 نمبر کوم آی ډي پاسپورټ سایز فوټو ایډیټر چې تاسو ته ښکاري، دغه سافټویر زه ډاونلوډوم، او له ډاونلوډولو څخه وروسته تاسو دغه سافټویر څنګه کوئ خلاص کړئ. ما دا سافټویر له مخکې نه خپل موبایل کې انسټال کړی ده، او زه له دې ځای نه اوپن کوم. نو اوس د سافټویر له اوپن کېدو څخه وروسته زه غواړم چې په نیو فوټو باندې کلیک وکړم. که تاسو دلته وګورئ، دلته د ټولو دنیا د ملکونو هغه د پاسپورټ سایز د هغوی د ویزو لپاره کوم چې عکسونه پکارېږي د هغه ټول سایزونه دلته پکې شته. نو که تاسو دلته مطلب دلته خو ما سره په سایز کې اول نمبر کې یونایټډ سټیټ همدغه ویزه یا د پاسپورټ کوم سایز چې ده، همدغه ګرین کارډ لاټري لپاره هم همدا سایز ده. که چېرې تاسو کوم موبایل کې دا دلته نه وي، نو تاسو کولی شئ همدا یو اس چې ووهئ، نو ډایرکټ د یو اس کوم سایزونه چې دي هغه ټول تاسو ته راځي. نو که څه هم دا د ما سره دا سایز د مخکې نه موجود ده، نو زه هم دا سایز انتخابوم. که چېرې دا سایز وګورئ، تاسو باید 6 DPI انتخاب کړئ. DPI نه مقصد دا چې مطلب څومره ډاټس پر انچ باندې وي، مطلب د ریزولوشن هغه اندازه یې راځي، نو دا دومره ډاټس پر انچ باید وي د امریکا د ویزو لپاره. ګور دا اتوماتیک دوی انتخاب کړی دی، سیټینګ کې ترتیب کړی دی، تاسو ته هېڅ ضرورت نشته. مطلب تاسو کله چې د لاټري لپاره چې تاسو کله هم عکس انتخابوئ، نو دغه 6 DPI به تاسو باید انتخاب کړئ، باید بل انتخاب نه کړئ چې بیا عکس نه اخلي سیستم. اوس یو کې کوم له کې کېدلو څخه وروسته که تاسو وګورئ ګاډ کې چاره په دې ترتیب باندې تاسو خپل عکس ترتیب کړئ. د عکس چې د 2 انچه په 2 انچه کې یا 51 سانتي په 51 سانتي کې، بیا چې دلته لاندې تاسو ډیټیل دې ځای کې وګورئ، دغه ډیټیل کې تاسو وګورئ، دې ځای کې ګورئ لیکلي دي 1200x1200 پکسلز دي یا 600 DPI، او بیکګراوند کلر چې د وایټ ده. دا ترتیب د دغه پوره سیټینګ تیار شوی دی. دغه اپلیکیشن ته تاسو صرف یوازې عکس اپلوډ کړئ. عکس زه رااخلم له ګیلري نه، نو دغه د ګیلري آپشن کلیک کوم. چې کله مې دا کلیک کړ، د کلیکولو څخه وروسته زه عکس راخلم چې هغه جوړوم. مثال ډول دا عکس زه راخلم، دا عکس مې راواخیست، او دا عکس د همدغه سایز باندې جوړوم. سټارټ ایډیټینګ باندې کلیک کوم. سټارټ ایډیټینګ څخه وروسته دا اعلان لرې کوم.
نو ګورئ دا عکس اتومېټیک زه د نه وروسته نیکسټ کوم پاس چې نیکسټ مې ګورئ دا سایز اتومېټیک څنګه کېږي برابرېږي دلته نو دا سایز که تاسو وګورئ دی تیار برابر ده عکس چې تاسو باید څنګه وي هغه عکس ریکوایرمنټ تاسو زه وروسته وایم چې دوی کوم ریکوایرمنټ لري په همغه ریکوایرمنټ مطابق تاسو خپل عکس باید ترتیب کړئ زه کراپ کوم عکس مې کراپ کړ بیا نیکسټ کوم او بیا له هغه نه وروسته سیو کوم دا وګورئ دا عکس ته نوم ورکوم دې ځای نه مثال ډول سره احمد په نوم باندې ثبت کوم احمد ورکوم احمد نوم یې ورکړه او عکس سایز یې ځینې زیاتولی کمولی شي عکس کوالټي یې ځینې چینجولی شي پي ان جي کوئ جی پي جي کوي لکه دوی پي ان جي عکس فایل غواړي هلته بیا تاسو څنګه کوئ سیو کوئ سیو کولو څخه وروسته یې زه څنګه کوم عکس ریټرن کوم